او موږ کم کس دي چې هغه ته سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې به ته حل کی او باقي دلیل له قرآن کې کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلل التسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې سوي دا چې خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کدې چرته نه په خلکو کې چې ما یادې زما پاکي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې وځي خو الله چې مې د خېټه نه راويسته د الله د ذکر د لاسه راويسته الله اکبر ممکن بچا باندې دومره مصیبت راځي مې خېټه دولې ده ها کومه د مې خېټه وره یو بګینش زیاته قرضه ده دومره غټه سخت پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله به حالات خي کله به کمزوري کی کله به پیسې ډيري کله به لګي کله به روغ بدني کله به جوړ کله به خوشحالي کله به غم کله به یو کېدی نو کله به جدا کېدی دا خو دې ژوند سره تړلې شي خبره ته سره فائدمن خبره کوم د ژوند سره یو څو خبرې تړلې شي خوشحالي او غم خوشحالي او خفګان د ژوند سره تړلې شي خبره غریبي مالداري روغ بدن او بیماری یو ځکېده او بیلتون دا خبرې د ژوند سره سړي تړلې شي خبرې نکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقيدي خراب شي عقيدي به خرابو الله به دغه یقینو بس دغه یقینو دغه پوری یقینو نه بدی شي ټیم کې ځان ته دارې دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلي او چې کو الله یاد کو الله سخت نه وشي تاسو الله یاد کوي مده الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر دلته سبا الله بستا غمونه ختمي یې څنګه غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر څه خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډير شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ورې نشته خو هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وتولار هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علی السلام په قصه کې الله سبحانه وتعالى سوی يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو ولا لا غسو خفو ده خپل قومنا ده مي خير الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الا تشغوالي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله ذكريكم الله يدكم يدينكم يكون نتيجة سنة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمك داغا خبر واوري داغا ذكر الله سبحانه وتعالى يدول اغا منغ واوري ونجيناه من الغم ودي غمنا منغ رويست وكذلك ننجي المؤمنين الله يتغشى منغ المؤمنين ودغمون روباس وتي دب شايني چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی المال والبنون زینة الحیاة الدنيا الله مال زامن اولاد دنیا خایست بس نور بګی شنيشت فتنه امتحان اصلی پاتې کیدونکې شی څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کیدونکې نیکیانې د هر څه نه وره دې بچونه دې مال هر څه نه وره
د دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علماء دا چې باقیات الصالحات دا ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فدې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان ته. د دې ذکر ته الله سبحانه وتعالى ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي. د دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډېر عجیب حدیث دی په صحیح مسلم کې، معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور نه ودی جمعه تر جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره برناسي اغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بيانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وبس چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن به علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسب. رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاک. استاذ په الله قسم چې تاسو صرف دې لپاره ناشي. او چې رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاک. زموږ په الله قسم دغه تناسب وسره پر غنی وناس. رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنه کو چې زه په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم. خو خبر ده چې اتانی جبريل په ما په شرکت مکه جبريل علیه السلام راغله فاخبرني نو مال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د مری بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي. نزدیک ما تاسو ته کوزګی چې دغه لپاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي؟ اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني